د سازشونو زمانه ده سړی خور نظام دی هوا غوږونه تکیه کړي دي رسوا چې نشي. غزل نه مخکې د خپل لارښود پروفیسر جانزیب نیاز صاحب یو دوه شعرونه عرض دي. د پښتو ټول لیکوالان د داد لایق دي. د پښتو ټول لیکوالان د داد لایق دي چې کوي خدمت د خپل ژبې واړه چې پښتون په دنیا وی پښتو به نمري چې پښتون په دنیا وی پښتو به نمري خپل عاشق ته به وي دا معشوق تر غاړه. غزل دی. دا مې د روح د جون قصه ده بې وفا چې نشي. دا مې د روح د جون قصه ده بې وفا چې نشي. مینې لمبه شه سوځوه مې خو په شا چې نشي. دا مې د روح د جون قصه ده بې وفا چې نشي. مینې لمبه شه سوځوه مې خو په شا چې نشي. دا غم ځپلي کړېدلي تزنېدلي خلک دا غم ځپلي کړېدلي تزنېدلي خلک دا ټول په تا پسې خوارېږي ناشنا چې نشي. دا غم ځپلي کړېدلي تزنېدلي خلک دا ټول په تا پسې خوارېږي ناشنا چې نشي. د سترګو توره ته په سترګو کې نظر یې زما. د سترګو توره ته په سترګو کې نظر یې زما. سترګې دې وینمه له سترګو مې جدا چې نشي. د سترګو توره ته په سترګو کې نظر یې زما. سترګې دې وینمه له سترګو مې جدا چې نشي. د سازشونو زمانه ده سړی خور نظام دی هوا غوږونه تکیه کړي دي رسوا چې نشي. د سازشونو زمانه ده سړی خور نظام دی هوا غوږونه تکیه کړي دي رسوا چې نشي. او په انسانانو کې ګرځېږه انسانانو پسې په انسانانو کې ګرځېږه انسانانو پسې دنیا ځنګل نه دی جانانه. په انسانانو کې ګرځېږه انسانانو پسې دنیا ځنګل نه دی جانانه. وارخطا چې نشي. یا زړه پاګله دغه بدې ردې مه یادوه هسې په ټوقه کې یې ووې په رښتیا چې نشي. او ستا ناپوهي ده ستا له پوهې نه سیوا خادمه. ستا ناپوهي ده ستا له پوهې نه سیوا خادمه. خندا په هیڅ چا پسې مه کړه د خندا چې نشي. دا مې د روح د ژوند قصه ده بې وفا چې نشي. مینې لمبه شه ګرانو ملګرو خپل دغه غزل مې تېره ورځ د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا په شیرګل مردان کې په ادبي ناسته او آزاده مشاعره کې وړاندې کړی چې نن مې تاسو سره د ایډیټینګ په ذریعه دلته شیر که په دې کې څه کمې بیشي یا کوتاهي شوي نو د هغې بخښنه کوئ. والسلام ستاسو خادم امجد علي خادم.